دا روغاني بابا یو څو ورځې مخکې وفات شوی دی که نه، نو دا لکه دا پروګرام هغه ته ټرایبیوټ شي. او د پاکستان یو ویل نون سنگر دی د اردو ژبې شهزاد روی، تاسو پیژنئ که نه؟ شهزاد روی وایي پاکستان کې داسې عجیبه خبره ده چې دلته کې که ته ووایې چې څوک ووایي چې دی ښه سړی دی، نه د دې لپاره به تاله مړېدل پکاري. نو روغاني بابا اوس مړ شه نه ټول خلک وایي چې ښه شاعر و داسې واغسو، خو موږ دا کار ښه دی چې موږ د هغه په ژوند باندې د هغه یو ویډیو کړې وه، د هغه شعرونه پکې راوستي وو، شاعره کړې وه که نه؟ نو دغه چې موږ کومه کړې وه نو دا لکه موږ په هغې خلکو کې نه یو. او اوس خو ورته ټرایبیوټ پیش کوو نو بله ویډیو کوو که نه؟ نو هغې کې د روغاني بابا یو څو شعرونه ستاسو مخکې زه وړاندې کوم. نو دا یو خو د مرګ باره کې روغاني بابا لیکلی دی د مرګ. نو وایي پیدایش د سړي یو وي او مرګونه یې بې شمار، یو مرګ د ابای مرګ وي، بلې مرګ وي مرګ د پلار، یو مرګ وي مرګ د خویندو، بلې مرګ وي مرګ د رونو، یو مرګ د بچي وي، بلې مرګ د نګار. او لا چې کوم سړی حساس وي نو هر مرګ یو په دوه وي، لا چې کوم سړی حساس وي نو هر مرګ یو په دوه وي، د مظلوم جړای مرګ وي ورسره د خوارزار. او د خپل قوم پسماندګۍ ته چې خیال شي دای مرګ وي، د خپل قوم پسماندګۍ ته چې خیال شي دای مرګ وي، جهالت د قوم مرګ وي او نفاق ورته دار. روغاني څو شمارې په یو ژوند پسې مرګونه، اخیری مرګ یې دا وي چې پرې خاورې شي همبار. دا خو د مرګ باره کې د روغاني بابا و. بل ځای کې وایي سپرلي وکار موندلی د خزان په برکت، لکه که خزان نه و نو سپرلی به چا څه پېژنده. سپرلي وکار موندلی د خزان په برکت، په وصل کې خواږه وي د هجران په برکت. او په درون نظر به ګورې که نظر دې نه تیروزي، ډیری د غلې وشي د ډیران په برکت. او په دومره لوی جهان کې د انسان څه جسامت دی، دا ښه شعر دی ښه، په دومره لوی جهان کې د انسان څه جسامت دی، بیا هم جهان دی د انسان په برکت. او طاقت د زورورو د کمزورو په سبب دی، طاقت د زورورو د کمزورو په سبب دی، ښایست خانه جوړ دی د دهقان په برکت. او د موټي عمره زړه د الله عرش ته عجیبه ده، تصوف سره ریلیټډ شعر دی. د موټي عمره زړه د الله عرش ته عجیبه ده، الله په زړه کې ځای شي د ایمان په برکت. نو دا پکې یو بل دی، دا ورسره چې کوم دی نه دا خو لکه داسې عشقیه غونته کې دی. زه یې په زړه باندې بیمار ته یې درمان پیدا کړی، زه یې په زړه باندې بیمار ته یې درمان پیدا کړی، زه یې پیدا کړم ارماني او ته یې ارمان پیدا کړی. اشنا زمونږ په تخلیق کې امتیاز ته ګوره، اشنا زمونږ په تخلیق کې امتیاز ته ګوره، زه یې د مینې جوارګر ته یې تاوان پیدا کړی. او زه یې په تن باندې سندان په زړه ریخم پیدا کړم، زه یې په تن باندې سندان په زړه ریخم پیدا کړم، ته یې په تن باندې ریخم په زړه سندان پیدا کړی. او زما خیالونه او آزاده قافله د کاروان، دغه کاروان لې ته لوټ ته کاروان پیدا کړی. او دا د قدرت څه عجیبه غوندې قانون دی که نه، دا د قدرت څه عجیبه غوندې قانون دی که نه، زه یې د ځانه بې پروا او ته یې د ځان پیدا کړی. او ما روغني له یقین ستا په ښایست کړو پیدا، ما روغني له یقین ستا په ښایست کړو پیدا، او ته یې زما په پاکه مینه بدګمان پیدا کړی. امریکې باره کې چې کوم دی نه وایي په دنیا کې بدخوا نشته هېڅ یو تن د امریکې، د امریکې اړه وایي لکه څوک بد نه وایي، په دنیا کې بدخوا نشته هېڅ یو تن د امریکې، ړون ضمیر د امریکې دی غټ دښمن د امریکې. دا په خپله چې د امریکې کوم ړون ضمیر دی که نه، وایي دا یې غټ دښمن دی. وایي که په ساینس کې مخکې لاړه تر خلا ورسېدله، خو اخلاق ګورې قدیم دي، خو اخلاق هغه قدیم دي ګورې نن د امریکې. او بې د ځان او اسرائیل نه بل څوک نه مني په ځمکه، غوږ دی که نه، بې د ځان او اسرائیل نه بل څوک نه مني په ځمکه، په دې ځمکه نه خوښېږي بل وطن د امریکې. او په هر ملک کې ځان له غواړي چې د وینو ګلشن جوړ کړي، په هر ملک کې ځان له غواړي چې د وینو ګلشن جوړ کړي، خصوصا افغانستان د غټ ګلشن د امریکې. او روغانې به یا ژوندی وي یا به مړ وي خدا واورئ، روغانې به یا ژوندی وي یا به مړ وي خدا واورئ، وخت به تیر وي لاس په مروړي مرد او زن د امریکې. بل یو کتیره چې خپله ناپوهي سړي ته ورکړي د شعور سبق، بابای کتاب و که نه،
نو خپله ناپوهي سړي ته ورکړي د شعور سبق ډیر د بې عقلۍ ټکرو خیر ته رسولی دي او زه هر یو ګناه د کمرونو رارغړولی یم ما ته ګناهونو د نیکۍ لارې ښودلي دي. نو موږ پرسنالټي ډیولپمنټ کې وویلي چې هر یو شکست خو شکست نه دی که نه. او د قدرت چې څه قانون دی نو دایم دی که تره د قدرت چې څه قانون دی نو دایم دی که هر څوک یې بدلوي بدل به نه شي. په سپیتوب چا دنیا نه ده خپله کړې په سپیتوب چا دنیا نه ده پوره کړې 19 دا 19 به وي او 20 به نه شي. فضا د نن مې روماني ولیده اورېدلی دی فضا د نن مې روماني ولیده ایله مې ژوند کې اساني ولیده او چې پیښورۍ شال یې راوښویېدو ما یې د مخکې څخاني ولیده. هم مسخرې کوي هم خوله راکوي هم مسخرې کوي هم خوله راکوي په بوډاتوب کې مې ځواني ولیده او ځان یې سینګار کو د جونګړې خواته ځان یې سینګار کو د جونګړې خواته په غریبۍ کې مې خاني ولیده او ځان به 1000 ځله قربان کړې ترې نه ځان به 1000 ځله قربان کړې ترې نه که د ساقي د قرباني ولیده. د هار دانو نه یې تسبیح جوړې کړې د هار دانو نه یې تسبیح جوړې کړې د شیخ مې دا بیماني ولیده او کافره شکر به په کفر وکړې. ښه شعر دی ښه کافره شکر به په کفر وکړې که د نن مسلماني ولیده او لا په دریاب لاهو کړي نه یو لا په دریاب لاهو کړي نه یو د خدای مې دا مهرباني ولیده. دا د روغاني بابا یو څو شعرونو د شعرونو نه د شاعر د پرسنالټي پته ولګي تاسو ته به پته لګېدلي.